अस्सलाम वालेकुम अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल او फेसबुक باندې ته په خیر راغلی دوستانو د رجسټریشن په اړه ډېری زیاتې پوښتنې مانه کیږي خاص کر کم چا چې د ابوظبي آلین شارجه اجمان رسول خیمه ویزې دي په دې ویډیو کې په همدې موضوع خبر در سره کومه ورسره د دوبۍ په رجسټریشن کې نوې اپډیټ راغلی غواړم چې هغه باندې هم در سره وغږیږم نو هیله لرم چې دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ او بل دا چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو دوی هم د دې معلوماتو څخه خبر شي د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړی دا چې کم تاسو تر افغانستان پاکستان سربېره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوئ شئ ورسره د اماراتو ویزټ د نورو ملکونو ویزټ عمرې پیکیجونه هوټل بوکینګ د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه امارات ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوی شئ ښه دوستانو لکه څنګه چې تاسو واړه خبر یې چې کم کسان په وطن کې بند پاتې دي او دوی غواړي چې امارات ته بیرته راشي نو دوی به واړه رجسټریشن کوي که په دې کې کم چا د دوبۍ ویزې دي هغه به هم رجسټریشن کوي که ورسره ابوظبي آلین شارجه اجمان او یا رسول خیمې ویزې دي هغه به هم رجسټریشن کوي خو فرق دا دی چې کم چا د دوبۍ ویزې دي هغو لپاره د دوبۍ حکومت ځان ته رجسټریشن سیستم جوړ کړی او کم چا چې د ابوظبي آلین شارجه اجمان او یا د نورو اماراتو ویزې دي نو د هغې سیستم جدا دی د دوبۍ په رجسټریشن سیستم کې حواله دا کېدی چې کم چا چې د دوبۍ ویزې دي هغو لپاره کلم چې رجسټریشن وشي یو خو هر چا ته رجسټریشن کیږي که د کم چا فامیل هلته اماراتو کې وي او د دوی واړو د دوبۍ ویزې وي هغه هم رجسټریشن کوی شي او ورسره که کوم څوک کارګر وي ډرایور وي یا په هوټل کې کم ځای کې کار کوي یا د ګورګورو کار کوي او ورسره نور د قسم کارونه نو هغو ته هم رجسټریشن کیږي او ورسره بل حواله دا کېدی چې کم چا رجسټریشن کړی په اوسني وخت کې چې کم نه کم وخت نیولی هغه 1 منټ دی او زیاتو نه زیات چې نیولی هغه 15 منټو پورې دی نو په 1 منټ کې دننه یو کس ته د دوبۍ اپروول راځي خو که د کم چا ریجیکټ شو یو خو زیات ریجیکټ کیږي نه خو بیا هم ځینې ریجیکټ کیږي هغو لپاره بیا 15 ورځې وخت ورکوی کیږي مطلب چې نن تا رجسټریشن وکړو نو ته 15 ورځې نشي کولی چې دوباره رجسټریشن وکړې کله چې 15 ورځې تېرې شي هغې نه پس ته کولی شي چې دوباره رجسټریشن وکړې را به شو اوس به د ابوظبي آلین شارجه او د نورو اماراتو رجسټریشن په اړه خبرې وکړو دوستانو کم چا چې د ابوظبي آلین یا د نورو اماراتو ویزې دي په دوی کې په اوسني وخت کې صرف خاص کولی شي چې رجسټریشن وکړي کم چا چې پلار مور زوی او میرمن هلته په اماراتو کې موجود وي نو دا کسان کولی شي چې رجسټریشن وکړي خو په دې کې بیا هم یوه ستونزه ده ما ځینې ملګرو ته په 22 څلرویشتم او د هغې تر څنګ په 15 تاریخ کړي خو تر اوسه پورې دویم ایمیل نه دی راغلی مطلب دا چې نه د ریجیکټ کولو ایمیل راغلی دی او نه اپروول ورته راغلی دی نو د دې ستونزې سره یو ځنه تاسو کې به اکثر هم ورسره مخامخ وئ نو تاسو ورته خفه کیږئ مه د دې به خامخا جواب راځي په دې کسانو کې شاید په اوسني حالت کې سلو کې یو کس ته اپروول راغلی نور یو ته هم نه دی راغلی نو کم چا سره چې د تشویش ورسره دی تاسو مه ورته خفه کیږئ انشاءالله چې ډېر ژر به د دې جواب راشي کم چا چې د نورو اماراتو ویزې دي نو د دوی واړو څخه مې هیله دا ده چې یو څو ورځو پورې انتظار وکړئ انشاءالله چې حکومت په دې په اړه ضرور کومه پرېکړه کوي او تاسو ته به بیرته اجازه درکوي چې اماراتو ته راشئ خو د دې قانون په اړه زه داسې څه نشم ویلی چې په دې کې به دوی کله بدلون راولي داسې امکان لري چې کومو حالاتو کې تاسو زما ویډیو ګورئ په دې حالاتو کې دوی په قانون کې بدلون راوستی وي او داسې هم کیدای شي چې په راتلونکي لسو ورځو کې هم رانولي نو الله به خیر کړي انشاءالله تاسو بالکل مه ورته خفه کیږئ متحده عرب امارات دوباره نارمل حالت ته را روان دي انشاءالله کوم څوک چې په وطن کې بند پاتې دي هغو به ډېر ژر واړه اماراتو ته بیرته راشي نو الله دې وکړي چې د معلومات تاسو د ګټور تمام شوي که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که چیرې فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ او بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي نور مو په الله سپارم د الله په امان د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړی دا چې کم تاسو تر افغانستان پاکستان سربېره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوئ شئ ورسره د اماراتو ویزټ د نورو ملکونو ویزټ عمرې پیکیجونه هوټل بوکینګ د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه امارات ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوی شئ